وایي چې په یو وخت کې یو هلک و، د هغه شاګرد و، سبق یې ویلو. دی ډېر زیات غریب و. د ده سره صرف بوټان ول او یو بوټ یې روغ و او دا بل بوټ یې زوړ او خراب شوی و. هره ورځ به چې هغه سکول ته تلو په خاموشۍ کې به روان و. نه به یې خندا کوله، نه به یې د چا سره خبرې کولې. زړه به یې تل دروند و. ده به ویل ولې زما سره هر څه نیم دي، ولې زه لکه نور ماشومان نه یم. کله کله به نورو زده کوونکو خندل، ده به سر ښکته نیوه. یوه ورځ هغه د سکول له لارې را روان و چې ناڅاپه یو معذور ماشوم ولید. ماشوم د روډ په غاړه ناست و. پښې یې خالي وې. هیڅ بوټان یې نه درلودل. هیڅ قسم بوټ یې په خپو باندې نه وي. سړې خاورې یې پښې لګېدې. ماشوم به خلکو ته کتل، خو څوک ورته نه ودرېدل. د هلک ودرېدو، د هغه زړه پرې خفه شو. هغه خپل یو بوټ ته وکتل، بیا یې د هغه ماشوم خوا ته وکتل. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. هغه ورو وویل زه شکایت کوم، خو د ماشوم هم سم نه لري. هغه ماشوم ته ورنږدې شو، ورسره کېناسته. پوښتنه ترې وکړه وروره ستا نام څه دی؟ ماشوم وویل زما نوم یاسر دی. هلک وویل یاسره ته ولې دلته ناست یې؟ ماشوم ورو وویل زه بوټان نه لرم، غریب یم، خلک را پورې خاندي. د هلک سر ښکته کړ، زړه یې درد وکړ. هغه خپل بوټان وایستل او د یاسر مخې ته یې کېښودل او ویې ویل دا زما بوټان دي، ته یې په خپو کړه، که ډېر زاړه دي. ماشوم حیران شو. سترګې نه یې اوښکې راغلې. ویې ویل ته به څه کوې؟ هلک وخندل او دا د ده اول ځل خندا وه. او ویې ویل زه به په شکر سره لاړ شم. ماشوم بوټان په خپو کړل. ډېر زیات خوشحاله شو. هلک روان شو، خو دا ځل یې زړه ته سکون راغی. هغه وویل زه یو بوټ لرم، خو شکر لرم. له هغې ورځې وروسته هغه بدل شو. د هغه نوره هم خندا زیاته شوه. هغه به خلکو سره مدد کو. هغه زده کړل چې شکر د زړه دروازه خلاصوي.